تازه او بدخبر داعش وسلوالو په کندوز ولایت کې 15 کسه چالان ترشل ته ورچولې دي او دوی یې ټوټې ټوټې کړي دي. سلام او مینه ملګرو، هیله د جروغ او جوړ بوي مخکې له دې چې مطلب درته وړاندې شي. کچره تاسو زموږ چینل ته نوی راغلی یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو ضرور لایک او شیر کړئ. داعش او حقاني شبکې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې 15 هغه بزګران د غنمو چالان ترشل ته ورچولي چې دوی ته د غنمو عشر له درمند اخیستلو مخکې نه و ورکړی. د سیمې خلک وایي دغه وسلوالو چې مخونه یې پټ وو له یادو بزګرانو په زور د غنمو عشر غوښت، خو دوی ورته ویلي وو هر کله چې غنم ترشل کړل او هغه یې پیمانه کړل نو دوی ته به عشر ورکړي، خو دوی ورسره منلي نه وو او ټول یې په ژوندوني ترشل ته ورچولي وو او له ترشل یې ژوندي ویستلي وو. د کندوز ولایت سیمه ییزو چارواکو په دې هکله تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو عام وګړو ویلي دي چې داعش په کندوز ولایت کې په پراخېدو دی او له عامو خلکو سره ګڼ شمېر ظلمونه او وحشتونه ترسره کوي. له بلې خوا بیا د ولسمشرۍ ویان صدیق صدیقي په یوه ټویټ کې ویلي دي چې ولسمشر غني امنیتي ادارو ته جدي دستور ورکړی دی چې د هیواد د دیني عالمانو، عامو خلکو، روحانیانو او دیني شخصیتونو د امنیت خوندي کولو په موخه لا زیات ګامونه پورته کړي. خو په ځینو ځایونو کې بیا د دولت دغه هڅې بیخي په ناکامۍ او له صفر سره ضرب دي. د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې طالبان او داعش د خلکو له مالونو څخه عشر اخلي او د خلکو څخه زکاتونه راټولوي. څوک چې زکات نه ورکوي نو بیا سخته سزا ورکوي او په مرګ یې ګواښي. د وروستیو کې چې د کرونا وایرس له وجې هم د افغانانو ژوند بیخي سخت شوی دی، ټولنیزو ستونزو او جګړو هم بیخي زور اخیستی دی. افغان حکومت هم وویل چې په تیرو 2 اونیو کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان حکومت 400 سرتیري ټپیان شوي او وژل شوي دي او همدارنګه تر 199 پورې بې ګناه کسانو ته هم په دغه بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده.